والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درشم نمبر 1 سورة مؤمنون وقال الملأ ربطم داده رسول چې ویلي ان اعبد الله د الله بندگی وکي خاص عبد الله بن عباس ویلي وحد الله سوال لا دی قوم امنو کوي نه منو جواب به د حق د پر حدود سلويخ اسباب علماء لیکلي دی یو به کې مالداري ان اعطاه الله الملك بل ځکه وي وقال الملأ ویلي مشران من قومه د قوم الذين كفروا معنا شرک شکړو کفر معنا د شرک دویم تکذیب کړو بلقاء الاخرته ان من المعصيه بعدها گناہ سړل اور غرزي کنه واطرفنا و معنا د از دی وجدا چې موږ دا بد مست کړو په حیات دنیا په ژوند دنیا کې چې ویلې چې ما هذا الا بشر نه دا مگر یو بشر د احساس غوندي اول اعتراض دا کوي یاکلون مخ کې اس پټرو باسا زکه خوراک کوي مم ماده اسنا چې تاسو خوري ويشرب اسکل کوي مم ماده اسنا چې اسکي منه موږ څنګه دا خبرو منو او بل نتی حکم به سم مطلق کې سوره قمر صلیریش کې به مو وای ولا ان کچر دمو تابعداري وکړه بشرن دیو بشر مثلکم جساس غوندره انکم اذن یقینا تاسو به دی وخت پوره تاوانین شي معمولی به تدبیر د وجه نار سلاړل اجر بم نه کامیاب بم نه وای او شي تکذیب ای عیدو کی معنا د وعده ده ایت تاسو سره وعده کوي انکم یقینا تاسو ازامتم شکر امر شی او شی خاور وړو کی انکم یقینا راوی بستر شی حیاتا لری والده لما خبر لچتا سره وعده کی دیش دو قسم دو کرتے حیات ویلی حیات یو نفس الامر بالعقلن د انما خیزرو باسا از ذکر ان هي ان دا الا حیاتنا مگر ژوندنه وی زمون د نمو تمړکی گو د قشان ژوند کی گو سوال دا خو به دوی بعض بعد الموت منی کنه نموت ونحیا مفسرین جواب کوي چې داوا د پاره د جمع ترتیب نه دی نحیا ونموت وما نحن من نيرو چې دیدن کی نو دا پیغمبر چې وای انو ان دا غا الا رجل مگر یو سړی دی تړي په الله باندې د تړلې دروغه وما نحن من يدل على شرطم تصدیق کون کی د ایمان په سله کې لام راوړو د دې التجا صلی الله علیه قال ربي ويل يا رب زما کومه کوکا بما پات سمانه کذبون چې دوی زما تکذیب کوي قال الله ولعما قليل سمنا بعد قليل پس د کم زمانہ کم وخت دی بوګرځي نه د مين پیمان په خپل ګناهونو څنګه عذاب دې پیرا وسو فاخذتهم الصيحه ليون ولدوا لرچغي بالحق فرشته فجعلناهم مغرزول توربس پس تبيدا للقوم يا قوم لا ظلم كون کړي وثان توربس وش اجمالی واقعا ثم انشأنا الليبين پیدا کړ من بعد امددین اور سب پیړی نور مخلوق میں پیدا کی جواب د سوال په دوی د عذاب راشي کنه ولی پیرازینا ټیم الله نه دی پورا چې ټیم پورا شوبې ګوري ما تسبقو نمخ کیږي من امته نه چې امت د خپل نیټه او نورست کیږي اوس نقلی دلیل جواب د سوال کې دی شیم بیا راغلی وي او کم بیا راغلی وي نو کې دی چې د ایمان راوړې الله یې راو ملګر خو منین ثم ارسلنا بهم راولې ګل استازي تترا پر لبسي دوی عثماني مرزه واره کلمہ جاء الله شکل راشي او مطلع رسول لغینو کذبوه تکذیبو کی
هلاک کړه موږ بعضې د دوی ورسره بعضې نورو اتبعنا معنا هلاک مو کړل بعضې د دوی بعد بعضن وجعلناهم به مې وګرځول احادیث نمونې د عبرت او پس د به د هغه قوم لا چې ایمان نه لري نقلی دلیل د موسی علیه السلام نو جواب د سوال تترا پر لپسې رسولان دی لېږلي بطور مثال جواب ثم ارسلنا موسی به موږ لېږلی وو موسی علیه السلام د هغه ورور هارون بآیاتنا پر خپلو نښو وسلطان مبین دلیل ښکاره رو چاته یې لېږلی وو الی فرعون الله فرعون له د هغه ملګرو له فاستکبروا لوی وکړه وکانو قوما دا و یو قوم عالین بدماشان لوی کوونکي بدماشي سوا فقالو دوی ویلي تکذیبا انؤمن وایه موږ تصدیق وکړو د دوو انسانانو چې زموږ غوندې دي نتیجه لري قوما عالین وقومهم او حال دا قوم د دې دواړو زموږ د پاره دي غلامانه شعرا دویش کې به وایي موږ څنګه د دوی ومنو فکذبوا الله پس تکذیبو کې دوی هما د دواړو فکانو شو تبا کړی شو اوس نقلی دلیل ولقد اتینا یقینا ورکړی موږ موسی علیه کتاب لعلهم در پارا چې سملار والا شي الکتاب کې دو قول دی الف لام مهدی تورات جنسی کتاب نقلی دلیل د عیسی علیه السلام او دغه مورنا وجعلنا بغیر زول او منزوی د مریم او مور د آیت یونخه زه ورکړم موږ د دوه لیلا ربوتین نیوز مکه لا ذات قرار چې خاوند آرام او چینو دا اصل خیز ازمه کوم دي دریم باب دی تابع پوری اول نقلی دلیل د ټول انبیاءونه الرسول نه مراد ک رسول الله صلی الله علیه وسلم شي به د جمع تعبیر کړي دي شرافتن به دا تعبیر شوی دی او که بالفرج والتقدیر دلته کې مراد ته ټول رسولان شي نو قلنا عبارت پټ دی قلنا یا ایها الرسول ربطن د آیت مخکې سره دا دی الله امر کړي مؤمنانو لا په هغه سمانه چې امر کړي پای باندې رسولانو لا اے رسولانو کلو خوراک کوي من الطیبات د مزیدار حلال عمل کوي نیک مفسرین لګي حلال خوراک باعث دي چې نیک عمل بدرنه صادر شي ډیر لس اسباب وکنه اول سخا دویم تقوا دریم د الله او د رسول په خبر یقین څلورم دعاګانې پنځم حلال خوراک شپږم واړو امیدونه وم قول سدید اتم به پیدې کار کې ځان نه بندول نهم عمل نور سجړل لسم اسباب د عمل استعمالول یو لسم مجاهده دو لسم د خوب دعا دیر لسم علم شرعي دل د حلال خوراک ان بما تعملون علیم یقینا ز په عمل چې تاسو کوي پویم جواب د سوال د ایوره د مخکې د رسولانو دین دی مونږ یې سکو انبیاء د نبی کې به مو وای و ان هذه یقینا دا چې امتکم ساس دین دی یو دین وانا ربکم زستاس رب مکما فتقونی ویریږي جواب د سوال چې دین یو دی به اختلافات ولراله فتقطعوا دې لپاره فاعل چې هغه مخالفین هغه دي پس ټوټه کې مخالفین و امرهم دین بینهم په خپل مابین کې الله ټوټه او کل حزب هر یو جماعت بما فاس لديهم چې دوی سره دي خوشاله کیدونکي هر سره په خپل عقیده او عمل خوشاله رمونګ سورہ انعام کې ادبور کې څنګه هو کنزل مکو دي معبودان الله له کنزل کوي تسلی او تفریح بر ما قبل فزرهم دی پریدا فی غمرتهم معنا په خپل گمراهی کې حتی حین تر وقت وسط منکرین سوار لس حال واره ايحسبون ایدوی ګمان کوي انما یقینا من زیت مهلت ورکو دوی لرا به پدی باندې من مالین شمال او زامن دی ال عمران سورۃ اوی کې ویلو نصارعو منتادی کولهم دوی لرا په د وجه دین کو بل لا شروم بلکې پویګینا فل خیرات دی دو صفات دوی ذکر کړو اوس د مؤمنانو واوري تقابلا
ان الذين يقيننا خلق هم من خشيه ربهم شديد غير اخبر ربنا مشفقون من كيد يوبل سرا يريږي او الذين اغى انسانان هم دی آیات ربهم پایتون دربان لري ایمان ګور پاس یتعو سورہ انبیاء کی تقطعی ویری اشاره ودیلا چې د اختلاف دن بیا ډیر روس راغلو اول الذين انسانان هم بربهم چې دې پر خپل رب باندې شریکان د الله سره نه جوړي څلورم دا پنځم والذین اخر شورکی کم شورکی وقلوبهم حال دا سنne چې یریږي ولی انهم په دی وجه دوی الی ربهم خپل رب لره ورګرځیدون کړي عائشہ نبی صلی الله علیه وسلم دا بسو کی یا وسو چې منځونه کې روزي نه شي بیا مې یریږي ان شاء الله دا درس مونږ به قبول شي انا روزه به قبول شي انا منسترابه یا بل اولئک داخل تادی کی فی الخيرات بدین کو کی وهم دوی لها غیر رساخون مخی کی دن کی لها کی دو قول دی الیها تقدیم الہم فلاهم کی دویم لاجلها ورسه کی جواب د سوال کی دیش دا مذکور عملونه مې د طاقت نه باري به ګرم نه دي جواب ولا نکلف من مکلف کوئی چې نفس بالله وسا مگر خپل وسه پوره بل جواب د سوال کی دې شمړ د عمل نه ټول برباد شي قیامت کې به الله څنګه حساب کوي ولدینا کتاب زمون سره کتاب دې چې خبره کوي بالحق فرشته وهم لا یظلمون په دې نشي تیرې کې دې و ز کافرانو صفات به شروع شو دوی ویل مهلت او عدم شعور دریم بل قلوبهم بل کې دي زونه شي الله فی غمرتن په غفلت کې من هاذا د هاذا اسم اشاره کې څلور قول دي اول کتاب دویم د صفات د مؤمنانو دریم د اعمالو د نیکی څلورم لوی محفوظنا ولهم اعمال بل صفته واوري ولهم اعمال د دې عملونه دي من دون ذلك د دین سوا هم لا عاملون چې د غیر عمل کون کړي څه مطلب ادي سره نور اعمال شته د شرک نه بده خو بدعت دی بل بل دویم د دې پر عمل نه په مقابل لا عمل د مؤمنانو کې دریم د دې عمل نشته دی غمرتن نه په دی خو غفلت نه نور پټ موږ معلوم دی الله وي اوس تخفیف دنیوي حتی اذا اخذنا باغ تر دې پوری چې موږ نه سور دې بدمستا بل عذاب په دې عذاب باندې نو اذا هم ناسا په الله یو کړنجي الله لرا ايش ارون د سپي بچي یخنه د چپادي سنگار کوي دل بسو ویل شي سنگيږي کړنجيږي ما اليوم انکم یقینا تاسو من ناس من خوان تاسو کومک نشی کېده مننا معنا من طرفنا دوی مننا من عذابنا لا تنصرون بقبولیت التوبه یا لا تمنعون بلاکم نشی کېدل سبب د عذاب او جواب د سوال د سجرم کړه چې الله جانم له غرض ولو عذاب ورکی دنیا کی قد كانت يقينا هو آیاتنا زما تتلا علیکم تاسو رسل کېدل فکنتم نتاسو په خپل پوندمانه ګرځیدل بل آیات اضافت ځان لو کې لوی دي کنه تعریف د مسند له کله کله په اضافت کې تعظیم د مضاف یا مضاف له مرادی تن کې سوندا من ګرځیدای و نکس په پوندو ګرځیدل مستكبرینا تکبر کون کې به وي به پدې د شپې خبره بم کوله تهجدون قران بم پر خودو دلته اوس ګوري دی به ضمیر کې څو قول دي آیات کی تقریبا څو توجیهات دي اول راځي کې قران لا نبی معنا دا شو مستكبرینا تکبر کون کې وي به د قران به معنا د عن دویم قول دا چې د تعلق د ورسره سره ولګوا لیکن مخکې به عبارت پټ ولګوا مستكبرینا تکبر بم کو تظنون به ګمان بم کو په دې باندې شدت اسه کسی مسیری رشبي تهجرون قران بم پر خودو مستكبرین یو معنا دارا تکبر به تاسو کول په نور خلکو باندې په سبب د حرام یا په سبب د نزول د قران چې ګورز مونږ په علاقه کې حرام دی مونږ له قران راغله خپل من مانول الله وي
دویم تکبر بم کو د قرآن نه په اوله معنا باندې دا با سببی په دویم کې باب معنا د عنه به په اوله معنا ضمیر قرآن تراجه کو په دویم کې ضمیر قرآن او رسول دواړو را سامرن سمانا چاوی دا جمع را مطلب قرآن نه اوري بلکې قصې ما خوستن کوي لکه حدیث د مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به دینه منع کړی دا قرطبی لیکلی عمر بن الخطاب خلق وال وختي و د کېدل په کار دی دویم قول علماء لیکلی چې دا مفرد دی معنا دارا تظنون ګمان بم کولو به پر قرآن باندې چې دا قصه ګویان دی سي او تهجروا معنا دا نبی قرآن بم پر خودو یا نفس نبی بم قرآن بم پر خودو یم بکواس کو و زجر دی بدو صفاتونو افلم يدخل وشنه کې القول په دی وینا کې ام معنا د بلې ام جاءهم بلکې راغله دوی لا ما غس شنه دی راغله دوی پلارانو په خانو ته سواد هم نمبر ایت کې بموي بل زجر لسم صفته ام لم يعرفوا اي دوی نه پیژنې خپل رسول فهم به دوی له اغلا منکرون ناشنا غنون کې دی والله کې پیژنې یو لسم ام معنا د بل ام یقولون بلکې دی وی به جنہ په دلی ون توب دی بل جاءهم بلکې درا تکړه بالحق فرشته اکثر د دوی دی حق الله کارهون بدګنون کې دي ورسه کې وزجر دی په طریقې استدلال کچرتا برابر شي حق دو قول دی الله دویم قرآن اهواهم دی د خواهش ګډ وډ بشي السماوات و اسمانونو د اسمکا انبیاء سری رشکم ویلو ومن فیهن کم شبدی کری بل اتیناو بلکې موږ راته کړه دوی لرا بذکرهم سمنا بذکر لهم په ذکر باندې دوی لرا فهم دوی چې ان ذکرهم د خپل آشنا مورزون مخاړی اړون کړي ام تسأل سره جواب د سوال کې دې چې د نبی پر دعوت څخه پیسې غواړي نه خلک مجبور دي وس مینه نبی نشي ورکولې ام تسألهم ایت سوال کې د دوی نه د خرچي فخراج ربک نو خرچه در رب ساج تعالی درکې خیرون غردا خرج او خراج کې فرق سره ریچ ساکنی معنا چې مقرری او چې مفتوحی معنا غیر مقرر بس الله له پته وهو خير الرازقين الله غره رزق ورکونکو نه دی اوس جواب د بل سوال د دین به خبره چې نه منی کې دي چې د بل طرف دعوت ای گمراهی را وانك يقينا تداخل دعوت الى صراط مستقيم نه غلال لا وان الذين يقينا اخر شي مان لري په اخرت باندې ان صراط دې لري نه غلال نه لنا کې بون اوریدن کې مخ اړ الله په بل طرف باندې لاړو ورسه کې اوس تخفیف دنیوي کله کله الله دوی له موږ راحت ورکو په ځای دي چې انقیاد وکي نورم زد کې راشي استدراج شي کنه ولو رحمناهم کم رحم کو په دوی باندې وکشفنا لري کو تفصیل در رحمداري ما اغه څه بهم چې په دوی باندې من درهم بدني تکلیف للجو دوی نه وځي پر خپل سرکشي کې امهون سرګردان بیان د مثال اورا ولقد اخذناهم یقینا من نیولې دوی په عذاب باندې فمستکانو تسمی نه ور کړي په وخت د عذاب کې د خپل رب لرا وما يتزرعون عاجزين نه د کړي د عذاب نور سبب توحید حال استقبال دوړ کې تسلیم نشول وسن الله اکلا کې بیګیرو حتا تر دې چې کله منګرا کولاو کو علیم بده باندې باب نه دروازه ز عذاب خوند عذاب شدید انساق باب کې قول علماء لیکل بدر کې گزار دیم لږه تکلیف دریم د جهنم عذاب نظام بین اصحاب دین امید دی دین سرورم باب د اخر پوری رب داله مکه راغه دلته دلایل بیانې د پاره د بچاونې العذاب سوره ملک درش کې بموي کم وخت تاسو سوچوګه بده کې وهو الذي الله ذات دی انشاء چې پیدا کړل لكم السماء ز پاره کوی سامع او بصیر او زنا قلیل ما کم ډیر کم شکر وباسه زجر بل دلیل وهو الذي غزاد دی تاسو پیدا کړی فل ارض پر اسمکه کی و الیه اغلب اور وګر سولې شی په نه د حساب کتاب بل وهو الذي غزاد دی چې ژوند کول کوي عمر کول کوي وله دا په اختیار کې اختلاف د شپې د ورځې یو سی بل راځي
یو یخه بله ګرمه، یو رڼا بله تیاره، یو وړو بله غټه. افلا تعقلون، دومره عقل کار نه لئ ویلې. وروسته کې زجر دی په انکار د باس. سورې مؤمنون 35 کې به مو وایي بل قالو، بلکې دوی ویلي دي مثل ما قال، لکه څنګه چې ویلي پخوانو. څه ویلي وو؟ قالو دی ویلي وو اذا متنا چې کله موږ مړه شو وکنا ترابا شو اډوکی، ایا موږ به مبعوثون بیا راوچت کړی شو. لقد وعدنا، یقینا وعده شوی زموږ لو د قشان زموږ د پلارانو سره من قبل د دې مخکې. ان ازار قیامت تذکره نه ده الا ساتر الاولین، گپ شپ دې پخوانه نه ملوش پته کې مو مړه سړی خبرې دي. عقلی دلیل اعترافی د اثبات توحید لپاره د قیامت. قل هو لمن الارض، د چا په اختیار کې د ازمکه راو کم چې بده کړي. ان کنتم تعلمون، که پوهیږئ صحیح دوی بغلی شي نو بوي سيقولون لله، خاص الله دلیل اعترافی دی. قل افلا تذکرون، کم وخت ولې به دومره نصیحت نه علي. بل دلیل قل هو من رب السماوات السبع، څوک د اختیار مند و اسمانونو، ورب العرش خاوند عرش لوی. سيقولون دوی بو لله، خاص الله لا. نقول هو افلا تتقون، نيرګي د الله نه. افلا تتقون، نيرګي د عبادت د غیر الله نه. افلا تتقون، اي نيرګي د الله د عذاب نه ويرګي کړه. بل دلیل قل هو من بيده، څوک دا غزا چې داغه په لاس باندې حکومت دار یو شری او هو یجیر خلق لا پنی ور کې دار مصیبت نه، ولا یجار و مقابله نشي کې پنی نشي ور کې د مقابله کې. ان کنتم تعلمون، که پوهیږئ دوی به وی لله، خاص الله لپاره. نو قل ورته فانا معنا کم خواړه ول شي، زجر په انکار. بل اتینا، بلکې موږ راته کړه دوی لا بالحق پرشته، و انهم یقینا دوی لکاذبون، دروغجن دي په ادعا د شرک. رد شرک په اتخاذ الولد والالوهیه، دا تقریبا ما قبل لو مخکې ملازمه منګه ویلې و. زمکه اسمانونه کې ډېر خدایان نشته، د خپل مخلوق به ولې هغه خپل مابین کې ټکر والو به. متخذ الله، ندینی ولی الله من ولد الناس، ولی ابن عتیر کلی ولد حکم مراد دی. حدیث کې د الله لکنز الله وسره بي کنه. وما كان معه، نشتا داغ سره من اله شرط واقدار. اذن پدی وخت بوتل بکړي وي کل اله هر معبود بما خلق، هغه څه پیدا کړي مخلوق خپل ډله او غلبه بکړي وي بازي د دوی علا بازن په باز نورو. سبحان الله، پاکی د الله له د حسن چې دوی بیانې. شاولت دی ټول نه پاک دی الله. دوی ویل مړه زموږ په اعمالو څوک پوهېږي چې موږ سره حساب کتابو کې. عالم الغیب پوهې دی په پټ. غیب صغیر مصدر د مبني للفاعل غائب، نو چې پټ دی په هیڅ څنګه پوهېږي موږ نه پټ دی. او شهادت ښکارا. فتعالی اوچت دی عما دا څه یشرکون، چې دوی برخداران جوړي الها. اوس آداب اول دا چې ته دعا کوي نو داسې وکړه یا الله که دې قوم له عذاب اراده دي ما پکې مراوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي فقبسني الیک غیر مفتون. قل معنا هو ربي رب زما. اداب دای سره تخویف. اما کچرتا خیما لرا ما هغه عذاب چې دوی سره وعده شوی. ربي رب زما فلا تجلني ما مگر زوا فظالم قوم کې. وس الله یې په قادر خو بس مهلت ته نو. وإنا يقينا من على ان پدې خبر باندې چې وکي تعالی ما هغه عذاب نعيدهم چې دوسره من وعده کو لقادرون زور اوريو. دویم ادب ادفع معنا دفقا بالتي پاغه سبانی چې خدي اسي ابدي سمنه توحید شرک لړه ختم صبر په ختم کا. دعا راوالا عذاب پیلره کا، سنت راوالا بدعت پیلره کوي. نحن عالم من دیر پوی بما پاس شوی بیانې. دریم قران له شکل کې نه د شوی الله زما برجله کې وسوسه وانه شوی او زنده شغړ سره خلکو له دین بیانو. الله ر مخاطب زړه کې وسوسه وانه شوی. دلیل به قران عالم بزان لم دعا غوړ ملګرو لم. وقل ربي و رب زما اعوذ بک از پنین سم بتا باندې د وسوسو د شیطان په زون د سامعینو کې. واعوذ بک از پنین سم بتا باندې اے رب زما چې مال حاضر کړی شي زما وسوسه له. دلته عبارت دی هم یشرکون حتا
دویم قول دا چې حتی تعلق لګو هغه 9 نمبر آیت پورې و انهم لکاذبون دوی دروژن دي حتی تر دې پورې مرګ پورې. حتی اذا جاء تر دې چې راشي یو د دوی له الموت مرګ قال ربي بيوي رب زما ما واپس کا. منافقون لسم کې بموي جمع صيغه ویل شرافتن یہ تکرار دو وجه ارجع 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 سلسی دنیا لا لعل شهد عملكم صالحا نیک فيما بدل دا عمل کې شما پر خود له نو دلب ویل شي کلا. سورہ نام 30 کې موي ان کلمت دیو کلمه لا هو قائلها دی وین کې کنه د ادب قبولیتنا تنه منم. انعام کې وای دا ظالم به هم شرک لراځي. ومن ورائهم ومخکی دی برزخ یومانی دی لا یوم یبعثون تر ورځ پورې چې روشته دي شي دنیا او آخرت ما بین کې بل ژوند. اوس حالات خروي نسب باندې نشي بچ کړي هم پلان یې خېلو. فاذا نفخ چې کله پوکې وکړې شي په دیش پهلې کې فلان صاحب بینهم نبی فخر د دې نسبونو ما بین کې یوم ایزن په دې ورځ نبی یو بل نه تپوس کوي. سورہ صافات ویش کی ویلو کیږي به مقامات جدار ابن عباس وی رضی الله تعالی عنہ اوس بشارت فمن ثقلت فذات سوچ درنی شوي دا غتلدنه کوي د وجه توحید موازین ویل دی سړي ډیر اعمال لي ید متعدد خلقو شپار سوچ دو دیر شوي موږ ویل چې په صدرنیږي په حق او اتباع سنت ذکر خاموشي حصہ اخلاق توحید فاولئک داخل کم دوی کامیابان دي. مبتدا او خبر معرفه ومنس کې زميل فصل بس پلا دوی پورې بندره ورسه کې تخفیف اخروی او اسباب د عذاب. ومن خفت سوچ سپکې شوي ترې د نیکی په سبب د شرک تخفیف فاولئک الذین داغ انسانان دي چې تاوان کې غرزولي ځانونه په دنیا کې په سبب د عدم اتباع قرآن او سنت فی جهنم جهنم کې به یو خالدون همیشه به سوزیب دوی مخونه النار وهم دی فیا پای کی کالحون بد شکل بی. حدیث کی راځي لاندې شونډه به نامل راغلی بر سر لا یو غاف به دوه د غر پاندازي کالحون دا معنا لتبین نبی تشریح کړه غاڼه دې ته ویل شي الم تکن آیاتی ایزما آیتونه بتا سن شل کې دي تطلع مجوله څنګه یو شابه ویلي فکنتم بستاسو به تکذیب کو تو کذبون قالو دی بوئی ربنا یا رب زمون غلبه کړي په مونږ باندې زمونږ دې بدبختۍ وکنا قوما من یو قوم گمراهان د اسباب دي. ربنا یا رب زمون اخرجنا معنا مونږ وباس من هذا دینا بار مکا فإن عدنا کچرته مونږ را واپس شو فإنا یقینا من یظلم کوونکی قال الله ورته چکوري شي په آپ دې کې ولا تکلمون ما سره خبر مکوئ ولی وجدا چې زماره توحید بند علما و موحدین خلق وای په سبتا جبر اخلاص کړي دا ور پلانین دي انګريزانو جنټان دی دا انه کان فريق یقینا هو یو ډله من عباد زماره بندگانو یقولون ای بویل ربنا یا رب زمون ایمان راوړیا او فغفر لنا بخنه وکم لرا او رحم وکم باندې وانت تجري غور رحم کون کنه فتخصتموهم تاسول اغوی سپک سپور حتی تر دې پوری غافل کو تاسو ذکر توحید زما اینا غافل شوي ګره یہ پکار دا چې تاسو توحید ذکرې وی لیکن دې په مقابله کې واقع شوي اغه ایسې عقیدې نه لړې کړي وکنتم تاسو منهم دې پوری خندام کولا متففین نهیش کې بووي عاقبت د سوالینو هڅه شول. انی جزیتهم یقینا ما یل بدل ور کړی الیوم الرز بما صبروا په سبب د صبر د دوی انهم یقینا دوی دی الفائزون کامیاب کله سره کامیابی کې صبر وکوي. قال الله ابو زجران کم لبستم سمرم وخت تر کړي پرېزمه کې عادت سینین شمار د کلونو قالو دی بو یې من وخت تر کړي ورځ یا باز ورځ فاسال العادین تپوسو غړي دي شمار کوم کنا منشر نه ملائکونا قالو بو تاسو وخت نه تر کړي مگر کم لو انکم ارما تاسو چې پوي لو انکم ک تاسو چرته تعلمون الحق پوي دې په حق معنی لتخصم الفائده فائده واخسته وي زجر دوی وای مړ منګه سي پیدا یو
افحسبتم ایستاسو ګمان دی انما خلقناکم یقینا موږ تاسو پیدا کړی عبثا دامن من غیر ان یؤمر وینحى وانکم یقینا تاسو موږ لراونه ګرځولې شي اسب امر نهی بنی خوراک اسکا نتیجه ما قبل فتعال الله فسوچد الله الملك بادشاہ دی الحق ثابت دی د شرک لا اله نشتر حقدار د بندګي سوا داغه رب العرش خاوند عرش العظیم لوی الکریم لوی عزت مند رد شرف الدعاء ومن يدعو مع الله او چا چې را مدد شو ویلې د الله سره اعلان اخر یو بلتا لا برهان له چې نبی دلیل ربي پاغه عظمت د جزاء د شرک فانما حسابه يقينا دې رب د سره دی شرک دومره لوی دی انه اجمالی حساب حاصل بدای چې دعا د غیر الله لپاره کفر دی انه یقینا نشي بچ کې غیر مسلم یا علی مدد یا حسین مدد یا عبد القادر مدد یا بل مدد کفر دی را کنه امر په دعا وقل هو يا ربي اے رب زما بخنو کمال او رحم او رحم او انت خیر الراحمین تغور درهم کوونکو نه د ایمان والا سوال صفات ذکر کړل هکذا المشرکین اعترافی دلیل عذاب اخروی ذکر کې آداب د دعوت او ذکر د برزخ سورۃ النور د دې رب داري الته تقابل بیان کې ما بین د صفات د مشرکین او منافقانو مؤمنانو کې دلته مؤمنانو منافقان تشریح کوي دویم الته اثبات توحید ذکر کې دلته څه آداب ذکر کوي چې د یې لحاظ شاو کې کم اعتراضونه چې په دې موحدینو کې بس ځاب بچي درې مالته اسباب ذکر کړ د فلاح او اخروی دلته د نجات اسباب مقصد د سورۃ سری سد باب الفحشاء د بهایي دروازې ختمول د اسباب نه منع په دې کې بس ساده بیان کې په وخت د تهمت کې زجرونه مور کې تخویفات هغه چاله چې مقابله کوي دینه به صفات د مؤمنانو منافقانو به ذکر کی دیو پیدا کې بل نزان ساته عمر رضی الله عنه بس کوي چې تاسو سورې نور ول کړه او د شرک متعدد اقسام برت کی زنانو عائشہ به فرمایي دی ویل پکار دی دهریانو کې عادت داري شو جامعي لور شنه سوې خیانت بکوي دروغ موي زنا حاصل به دی اول باب یو لسمریت پورې دی ترغیب دی چې د عمل کې راولي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ المنا هذه سورہ د سورۃ دی لفظي نه کرت راغله ابتدا کې مونږ ویلو چې دې کې معنا د شرافت د دی انزلنا الله یمون دا نازل کړي دی او مونږ فرض کړي دی عمل په دې فرض نه معنا الزمنا دیم قول مولي کړي دی بل کړي دی فرضنا مشدد کا بین الحلال والحرام دا چرته اسمبلی پارلمان وغیرہ جوړ کړي نه دي وانزلنا فيها به نازل کړي مونږ نازل کړي په دې کې احکامات کارا لعلکم در پارا چې نشت والي نسیت الله تاسو والي ځکه د الله اسماء الحسنا پکې دي صفات پکې دي د منافقانو د مؤمنانو بس نشت والے کنه یو خپل کې بل نظام وساتي وساول حکم د زنا ثابت شون الله حد په جاری کوي الزانیه زناکار خزا زناکار ولی مخکې راوړه زنا نه ټول اسباب دي دي دویم زنا خو شرم دی لیکن په دې ډیر شرم دی زنا څه معنا الوتی من غیر عقد شرعي او دې ډیر نقصان نم دي د انسان د دین په کمې دلالت کوي ورعبان خط دلالت کوي چې نشتا مروت نشتا غیرت نشتا غضب د الله راکاږي د نفس ور خباثت دلالت کوي د مختورواله راضي فقر پرې سړي راضي عذاب دنیا او آخرت کې راضي کله نمونه ته خسته کېږي ځاني به ورته وي دای سره نه سبونه ګډ وړيږي ایډز وغیرہ د مرزونه راځي او د قشام بر خپل بچو باندې تیرې دی له شرم دی دې نقصان نه دی به
فجلدو هو وای دې کې دوه قول دی. اول معنا مونږ له امر دی چې تاسو نظام جوړ کړئ. دویم عمره کل واحد ناری د دینا کچیر د شادي شودن نه نو سل دوری دی کوي سل دریم دی او به د قشان رجم هم دی دوری کې به اختلاف وو معتجل سل دوری ولا تاخذوا دین شتاسو بهما بر دوړو رفتن ترسو فی دین الله دی کې دوه قول دی فی طاعت الله دویم فی اجراء حکم الله. ترس معنا شما په گئی ترس معنا سرونه کم گئی ترس معنا بدما دما ټیک دا وینځه 50 ان کنتم کتا سو ایمان لره په الله او پرزو سن یو حاضر دشي عذابهما دوړو عذاب لا طائفتن یو جماعت در مومنانو یو نه شروع بس زیات حد نشتا عبرت د پاره ورسایت کو دویم حکم حاصل بدای چې د زناکار سره تعلق نه ساتي. الزانی زناکار سره په نکاح سره ناخلي مگر زناکار خزو مشرکا مشرک زناکار سره ولي ویلي لکه څنګه زناکار خاون نه معلوم د مشرک معبود نه معلوم. والذانیه زناکار زنانا په نکاح سره ناخلي مگر زناکار او مشرکا بن کړي شي ودا علی المؤمنین په مؤمنانو ذالک معنا نکاح مع الزانی. دلته دوه خبرې دي. زناکار سره زناکار اخلي او مشرک کله زناکار خزه پاکي زناکار خزه زانی او د مشرکی کله سړی کوي خزه خرابوي. نیو قول علماء کله نه په معنا ده نه هدا به د آیت منسوخ دی. دویم قول دا چې دا بنا د عادت باندې نه په حکم. دریم دلته جواب ما يم بغي به ویل وحر مزارق بن کړي شوی دا خو بنده چا وی دینه مراد المؤمنین ناصحاب صوفه مراد دي خو لیکن دا قول ضعیف دی. دویم دا معنی د عادت جوړول. دریم حکم د قذف بدنام اول ولا په کدا چې ګوان نشته اوس بچي والذین سوکمون الله وشتل کړي پاک دامن ولا المحصنات معنا النفوس المحصنه یا عائشہ رضی الله عنها مراد وکنه رمی سمی وشتا ثم بس دغنا لم يتر نورل باربعه شهادات سلور گواهان تی کی اشاره وکړه هم ناری نه فجلدوهم نو وې دوی سلدري اته دري ولا تقبلوا ما قبل وې دوی لګوي بالکل واولئک وداخل الفاسقون امدي دروغجن دي. فجدوا معنا وې بس ټولنه نه الفاسقون دروغجن دي کنه بیزتی د مسلمان کړي آیات دلیل به دي چې شیار او حافظ بس کې دا مرز دي فاسقان دینو تهمت لګولې دی دلیل نشته الا اذا استثناء کی دو قول دي. یو دا چې الفاسقون مستثنا دي چا لا تقبلون به بریک اختلاف دي بعض خلک شهادت قبلي علما او بعض نه قبلي توبې نه رستا الا الذين مگر هغه انسانان چې توبه استلې د دین رستا اصلاح د عمل وکړه فان الله یقینا الله بخون کې مهربان دی. د توبې متعلق د عمل صالح ابتدا کې ټول مسائل ذکر کړی شوی. څلورم حکم د لعان په مابین د کجو سړی کې سړی په بد ګمان دی اقرار هم نشه گواهان هم نشه نوز بس گئی پنځه گواهان بس ابد الابد به جدا دي. والذین هلال ویلو چې ما منځ کړو د خپل حال سره وسو والذین هغه انسانان چې ولیا سواجهم ببینه په غلط نسبت باندې ولم یکونوا نشتا لهم دوی لره گواهان الا انفسهم مگر ځانونه فشهادت عادهم لازم دی گواهی دیو د دوی اربع شهادات بالله سلور گواهی به کوي په الله شهادت ویل اشهد بالله انه لمن الصادقین قسم په الله ز گواہی کوم دا رښتینه قسم په الله رښتینه دي سینا کړو دا والخامسه والشهاده الخامسه پنځم گواہی د الله لعنت دی پما په د انکار کوي د دروژنو سوال لري لعنت ولي ویلي د کذب جانب کې به غضب وي جواب دا چې لفظ غضب دا ډېر سخت دی په نسبت سره لعنت لا. دویم خاون اکثرا په دې کې رښتونی کنه خزه دروغجنی نو لایق د غضب ده. دریم زنانه چې هغه عادت دی لعنت سره لفظ ورته بدل کی چوي ریږي د پرېږي انها د دین عذاب
عذاب کې وقول علماء لیکل حبس شرم انت شر راکزری گوی ور کی څلور گواهی په الله انه یقینا د دې د دروژنو د دروژنو نه دی ولې دروژن نه دی گواهان نشو سره په دې مقام کې زګ دروژن دی والخامسه وان تشهد شهادت الخامسه تی ویلې توي ونه ویلې ځکه زنانه چې خبره کوي په جرأت نشي کولای د الله غضب دی په دې باندې مخکې موږ دا خبره ذکر کړه لعنت ځکه ونه ویلې چې غضب سخت دی په نسبت سره لعنت لا دویم زنانه دا لعنت زیات استعمالي دریم خاون رښتونی دی کنه ان کان کدا درشتونی نه اوس ترغیب ابن مالک فرمایي کنده لولا نور غالبا خبر حسبول به پکار دی وبعد لولا غالبا حسب الخبر حتم ولولا فضل الله كفضل الله نه پتا سو رحمت فضل الله معنا بچ کول درې مخکې صرف افعال رحمت معنا د فحشاء اقوال نه بندول امتحان در باندې راتلو وان الله يقين الله توبه قبل انکه مهربان دی صيغه مبالغه ویلې معنا طریقې توبه بیانې بار بارم حکمتونه سلالو یو حکمت په شرع د الله کې ذکر شو دویم لعان د پردیس زنانو سره یو سړیو کو به په نکاح سره رااله پای کې به حد دی انت ویل ان میان نه دی دویم دا حکم شامل دی زنانو له قبل الدخول او بعد الدخول څلورم لعان د مور او د خور او قذف دی ابن کثیر دی لیکي بل د بدل د پاره حکم د مبدل منه وی د شهدا په ځای شهادت ویلي بل پدې کې اشاره وکړه دی خبره چې تعمیم د امر په کې راغی شهادت نه صحیح کیږي بلکې قسم بم کوي او ابتداء د امر دی خاون نه تاکید د وجه نه دا ان راړو لا مراړو انه لمن الصادقین الکنز الثمین کې ابن عثیمین سره پیدا رسېلې وي دویم بابو یې شپوري زجور د منافقان لا کله چې دې تهمت ولګي په مؤمنانو باندې یولس دیارلس پنځلس کې ان الذين یقینا خلق شراته یې کړه بل اف کې په لوی بدنامه عصبه یودل منکم ساسو د دریو تر لس پورې عصبه منافقان ځان شماري کنه مؤمنانو کې هم درې کسانو حسان بن ثابت مستح و حمنا مسلم احمد کې روایت دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په سفر لاړو به مهار کتو دوی را روان شي ونو صفان بس په دې وخت کې اوښچو کې ان لله دا کلمه ویلې نو وخت رالو د زنا بدنامه ولګوله پیغمبر تحقیق شروع کړي د مستح غمور د لکه را وکړه ما ورته ولې وې د خود شي ویلې دویم ځل ویلې مریض شملاړم پلار کړه علي د نیم پښتنه کړي وا بریری نیم کړي وا لار مې ویل چې بس دا بنو دا کار دې صبر کوا نبی صلی الله علیه وسلم راغی څه مسله ده لار امور لمه جواب ورکې غلی شو بس الله مې برابر کې الله دې ایتونه نازل کړو لا تحسبوه ګمان په مګو هي شر لكم دا استاوز پار شر دې پیدبار دا عاقبت بل هوا بلکې دا خیر دی خیر ذکرې او سبب شو د پار د نزول د سورې نور دویم پریم ګناونه معاف کیږي دریم درجه موچ عائشہ څومره اوچته خزر الله دې برات کړي د ارس منهم د دین الله جزاء مکتسبا چې کوم کسب کړي د ګنا اول لذي انسان چې راپورته کړي لوی بوج دوی نه در پار عذاب دې عظیم لوی څوک دی عبد الله ابن ابي ابن سلول چا حسان دی امام بخاری دا روایت نه استدلال پیش کړي نه موږ اقول ضعیف دي ځکه د اجتهاد راوي خطا شوی اجتهاد دی راوي دا خطا وجنه خبره ذکر کړی شوی ده به په دې باندې حج جاری او جاری نه وو په مؤمنانو باندې په دې نور نه وو پر چې دنیا کې سم معذب شي یو خو تشریح دراغلی او دویم دینه به لوی فتنه راتله او بل پای دنیا کې الله له پات شون الله به سخت سزا ورغی و صداب دولس پاړس ولس یوش دویش کی لولا ولنا اس پارټي دا خبر مواردو ګمان کړي ویناري نه مؤمنانو والمؤمنات وسنانو بانفسهم فقلوا ام جنسو
بانفسهم انا باهل دین، بانفس منا خپل مور، عائشه مور ده کنه زموږ وساسو خیرن ده خیر خیر قران کې ته معنا غانو رسول ده خیر. وقالو دی ویلې چې هاذا افکن دا دروغ دی مبین کارا د شبم ویلې وی لولا وصلی اور باندې رد کړي لولا ول دوی راتک نه کوي علی په خبر باندې به اربعه شهدا په سلور گواهانو کله چې راتکونه کې پرې گواهانو فاولائک داخل عند الله د الله په نسم دوی دروغ جن دي شرعن الکاذبون شعر حافظ دروغ جن دي کنه ورسه کې اوس ترغیب سوال لستل شریوش کې ولولا فضل الله كفضل الله نه پتا سو زورنا منافقان لو رحمت چې عذاب دی په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې لمسکم تاسو پورې بټچ وې فيما پاتې کې شنه نوتی عذاب عظیم لوی ورسه کې بل څه چلو دیجه کې نقل الشيء باللسان بلا دلیل اس پاټم چې تاسو اړو دا خبر به السنتکم پر خپل شبو وتقولون ویل تاسو په خپل خلو باندې ما اغس ليس لكم شنو تاسو را پای باندې علم زجر کې په ادبي دلیل افواه ولي دلیل نه ونه اسی وسویناوا ګمان تاسو کو چې دا وړ کېره سپک وهو عند الله د الله پنځلوي غټه ګنا وړ غن الله بلا مسله پاسوی ولی ګمان نکو ګمان بمکړه وې چې دا مؤمنان دي دوی د شکار نه کوي ادب ورکه کنه چې مؤمن د بیت مؤمن باندې د خیر ګمان کوي دویم داخله د منافقان د مؤمنانو غوندې په دې ګمان کې نه دي دریم د دې ګمان استون کې د ایمان نو خو کو دې مؤمنان وینو به ګمان نه کو ابن عثیمین درې وړ مناګانی کړی دي رحمه الله دویم ادب ترغیب کا ګمان له سره تعالی اطلاع اور پلاني دا کارو کنه بدګماني مکوا ولولا ولنا اس پاټیم چې تاسو دا واورېدو قلتم ویلې وې چې ما يكون لنا موږ له مناسب نه لري ان نتکلم بهذا چې موږ بری خبره وکړو سبحانك پاکي تعالی هذا بهتان د تهمت د عظیم لوی ول لوی دی زګه مقصد عائشه نو مقصد د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت بلا کول درې مدب یعزو کې معنا د منی من کوي الله تاسو د ولي ویلي زګه دا نافې دی نو ان تعود ان لا تعودوا شراونه ګرځيږي مثل دې لرا ابدا بالکل ان كنتم کتاس کی ایمانی ترغیب ويبين الله بیان لكم الآيات اصل آداب علامات آیات د پاره د فرتهم والله علیم حکیم الله په حکمت والا دې او صفات د منافقان مقصد به کې تخویف ته ننس دریش چلیری شو پنځیش کې ان الذين يخننا غ انسانان يحبون چې خو غني چې خورش الفاحشه بي ديني فاحشه معنا حد لري زنا معاصي بخل ټول لاړو دیګ وسور ثم استرجر دي غلط فلمونه غلط عکسونه فی الذين امنوا فاچا کی چې ایماندار دي د دې دهری او عادت دي فحشاء درو خیانت عامول لهم ذل عذاب علیم درناک عذاب دے په دنیا او آخرت کې والله یعلم الله پویږي تاسو نه پویږئ اوس ترغیب سره تخویف ولولا فضل الله كفضل الله نه پتا سو دلته کې علامات منقانو ورحمته رحمت الله نه حفاظت د فحشانا او د اشاعت نه عذبکم عذاب به درکړي وي وان الله یقینا الله شفقت کوونکی او رحیم مهربان عام خاص سلورم ادب ابلیس پس روانه گئے ما یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو لا تتبعوا تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان دې پس روانه گئے ما مداخله اسباب ولی مسلط کړي ټول مخکې مونږ ویلي په کومه طریقه باندې راځي دا تکذیب دی استکبار دی وغیرہ مفسرین لګي هغه موجوداوال لویل شي دوه قدمونو مابین کې مراد معاصی ومن يتبع سوچ روان شو د قدمونو د شیطان په سیدل ته عبارت ده برباد شو فانه یامر یقینا د امر کوي بالفحشاء والمنکر په بدو اعمال په بدو اقوال یا فحشاء دا معنا چې دا بد ده په نس د ټول هر یو منکر دا معنا شریعت رد کړي ولولا فضل الله كفضل الله نه پتا سو رحمت
فضل دا معنا نزول د قرآن، رحمت دا معنا نزول د سورې نور. دویم فضل نه مراد د شیطان نه بچ کېدل، رحمت نه مراد احتیاج په تزکیه کې. نبوي بچ د فحشا نه منکم ساسو نه چې کسا ما ذکا معنا محترا. دویم ما اسلمه، دریم ما صلحا، ما طهورا. تزکیه عمل نه قبلېږي، توفیق د نیک عمل نشي ورکېدی. ولكن الله لیکن الله کې کوي صفای په توبې مې چاله چې وغواړي الله تعالی اوریدونکي او پوهه دی. پنځم ادم ابو بکر قسم وکړي مې استخبار کی تا باندې زه خرچه کوم زما په لور دې بدنامه ولګول، الله یې تونه راولېږل چې خیر دی بس سا وشونو خوښ نه ګڼي چې الله دې معاف کړي. سترګې اوښکې روانې وي. بیرته مو سره د الله لپاره شروع کړه. موږ به تاسو هر څه د الله لپاره کوو. قسم دې نه کوي اولو الفضل مالداران منکم ساسو او وسع معنا د پراخی. ایتو چوکې نفقه اولل قربا خپل مانان لرا، مسکینان لرا، مهاجر لرا الله په لار کې. ګور عمل نه دی برباد، سو واغوي. وليعفو عفو دی وکي او مخ دی واړی. الا تحبون یا خوښ نه غنئ چې الله تبکنون کی بکنو کی لكم تاسو لا. هغه ولنه یا رسول الله موږ دا خوښ غنو. نو چې وی ویلې خوښ غنې بیر د سره مسله شروع کړي. ان یغفر الله تعالی به دوی له بخنه کوي، معنا دا پرده به وکي، تجاوز به تی وکي. والله غفور رحیم، الله بخون کې مهربان. بخور دی څومره ګناونه دي کړی، مهربان رحم معاملہ. اوس به ځل منافقان الله حاصل به دی دسی جنان الله دنیا او آخرت کې عذاب دی. ان الذين يقيننا انسانان يرمون چولی پاک دامنی. يرمون من ولی من تمام غیرت الله. الغافلات سادهګانی دي بریری ویلی وکنه ویوړو باغ کې سره نه پټکړې چلے را شغل به کوي. المؤمنات چې مؤمنای احسان ولی مقدم کې پر ایمان باندې دی وجدارا چې کله په انسان کې احسان نه نو ایمان لټک ور کوي، او چې احسان پکې ایمان قوي شي به لعنت کړی شوی په دې معنی په دې دنیا او آخرت کې او ولهم عذاب عظیم دی له عذاب دی. زجر یاسین 15 په توهام سیده شل کې بموي پرېدم الله وی چرتا یوم پا ورځ باندې تشهدو چې غوي بو کې علیهم په دې معنی السنت د عجبې جب څنګه وی کوي په شبا چې ګوره تا دا خبرې کړي او دا د دې ویلې دي. وای دې د دې لاسونه او د قشان داب کې بما په سبب دا چې دې کوم عمل کړي يفعلون ونی ویلې ځکه عمل چې په شان د قول له او عمل د فعل نه به لږ زره کتا دلیل شي په دې معنی چې ان العمل مثل القول والعمل دون الفعل، او په دې کې اشاره او زیادت د ایمان او ترکیب لم. یوم یذ بس پورا بور کې دوی الله دینهم بدلرو دی حق ويعلمون دی پویږي ان الله یقینا الله تعالی حق دی المبین کارا یا کارا کون کې لازمي متعدد واړه حق ولدي ان الله هو الحق دري وجنا اول وجود حق دی، دویم توحید د الله رخوانه چې راغلی حق دی، دریم کوم خبره چې راغنه صادره ده حق دی. ټول معناګان لري وجود حق دی، خبره حق ده، د کوم شي چې لایق د توحید حق دی. الخبيثات وز بشارت او تخویف جانب مقابل له صفت د خزم راځي، د خبروم راځي، د کارونو راځي، د عادتونو. الخبيثات خبيث زنانه دي، خبيث سړول دي، خبيث سړي دي، خبيث زنانه ولا طيب زنانه دي، طيب پاک ولدي، پاک سړي پاکان ولدي. نبی پاک دي عائشہ پاک را اولئک داخلك الله وي پس کړي شي ویني مما دا سن یقولون چې دی ورته وای د مریم سبای چې چا وکړه عیسی علیہ السلام د سب وکړه چا شاید قرطبی لیکي د عائشه بارک الله ویلی دا پاک دي او لهم ذل مغفرة بکنه دا ورزق کریم او رزق عزت من جنت. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.